خبر د ایران د پارلمان رئیس امریکا په افغانستان کې په داعش جوړولو تورنه کړې ده. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ. په افغانستان کې له وروستیو بریدونو وروسته اوس د ایران د پارلمان رئیس وایي چې امریکا داعش ډلې په کارولو سره د ترهګر بریدونو په زیاتوالي کې رول لري. د یکشنبه د غوي پر 11مه د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر باقالینباف له قبل لیکلي چې امریکا داعش کارولو سره په افغانستان کې د امنیت په لټه کې دی. د قالینباف همدارا جدا کړي چې طالبان هم د امنیت په ټینګښت کې ناکام دي. هغه د افغانستان ټولو قومونو په ګډون د ټولګډونه دولت جوړېدو دغه هیواد د امنیت تضمین کې اساسي اړتیا بللې ده. په افغانستان کې طالبان لخوا د امنیت په ټینګښت کې بیوسي په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو شلو ورځو کې په ښوونځیو مرکزونو او جوماتونو کې څو چاودنې شوې دي. د ویلو ده چې په دغه پیښو کې سلګونه تنه ټپیان او وژل شوي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.